په څو مو وړې راسه سر جمعی مرد برچی دانون خیلی میابوست څه د سیا جمعي چاته پرچیږي دا چې خیرنی شي 500 روپی پر کوي پر یوټیوب وزا زنګو مر لا جنرانی ولا غي څه زنګو مو جنرانی ولا ولا چني زنګو مر لا او جنرانی ماشاءالله نو قدرمن لیدونکو دا لا د منډې مابین دی کله چې سر ته رسیږو السلام علیکم د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست زما سره نن به کومره سره دی به کمپیوټر دی مایکونه جشان جي او نن راغلی یم د خیر سره د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار منډیان ته او عمران صاحب هم راسره دی عمران صاحب جوړ په خیر صحت ښه دی نو قدرمنو لیدونکو د خیر سره د دې راغلي یو منډیانو کې ګرځو شان مو رانیولی زه به تاسو ته منډیي در ښکاره کوم د کندهار البته د ویس بارډر منډیانې به در ښکاره کړم چې دا منډیانو کې رقم شان خرڅېږي بس چې تاسې فکر لا نسئ کولی خو د دې به خرڅېږي دا دې خواته منډې او داسې مخامخ چې افسونه کې موبایلونه دي د دې خو کیلوباسو موبایلان هم خرڅېدله مثلا ټیپونه دي امپیتریانې دي ګیزران دي بیکونه دي هر شی چې مننه ژوندی اوسه داسې هر شی هم دلته شته کله چې بیا راسئ دلته د دغه منډې ته په دغه منډې کې نو بیا اوتوګان هم شته تلویزیونان هم شته البته دونه غټې لیډیانې شته دا تلویزیونان پلازما وي تاسې فکر را نسئ کولی خو دلته چې هر برانډډ شی غواړي د دې په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي په ارزانه قیمت باندې شته زه به تاسو ته نن منډې ښکاره کړم خو بغیر له دې چې تاسو ما ووینئ نه موسیقلان هم شته ما درته ویلي وه چې هر شی دلته موجود دی تاسو به زما په چینل کې زما افغانستان یوټیوب چینل کې تاسو ووینئ زما ډېر پروګرامونه پر موسیقلانو کړي دا بیا ډېر موسیقلان دي رقم موسیقلان دا جیاران مې پیدا کړله او کریم عرفان جوړ په خیر زه تکرار سلامت یې ارغان صاحب هم راسره دی یو ډېر د ژوند چارې کې خپل کار وکړي که یا ستا کار لږ شپاته دی زما کار دا دی شروع دی ښه قدرمنو لیدونکو سوداوې به وکړي څه شي رانیسئ څه لایک او دې خواته لیدونکو د کوچنیانو ګاډیانې دي باسکلان دي او رقم شان شته دا وینې چې کله مو یا په کور کې شنه یې د کوچني لپاره بیا دا خپل دغه رانیولی شي او دې خواته بیا موټران هم شته کوچني موټران دي سلام علیکم ستړي مه شئ حاجي صاحب څنګه یاست جوړ یاست په خیر یاست صحت ښه دی خیر اوسئ و دغه دی دا خو نو ټوله د کوچنیانو سامان دی اوه څه دا چې اولادونه ډېر ګران وي بیا ستاسو دا شیان وړي اوه وزا زنګو مر لا جنرانی ولا غي څه زنګو مو جنرانی ولا چني زنګو مر لا جنرانی او ماشاءالله دا چا ده زنګو دا زما ملګری ده څه د ستا د ملګري د ستړي مه سه ورور جوړ یاست په خیر سکیرت دی الحمدلله د زوی دپاره چې دی لکه د لور دپاره لور خو ډېره ګرانه زه خپله یوه لور لرم ډېره راباندې ګرانه ده بېشکه بس نو درڅه خوشحاله به یي خدای پاک چې در اهل صالح کې خدای دې در لویه ډېره مننه لاړ به سو
لیدونکو دا خو نو د شیانو د سامان منسول دې خواته به در ورشم نور شیان هم شته رقم شیان شته ښه څه فکر لاسه کتل چې د ویډیو څخه لا چک کړي چې دا وینې دغه چوکیانې دا اوس ځوانان یې ډېره نیسي میله پر کوي میلې ته ځي بیا عکسونه پراخي د فیسبوک لپاره دا پلاستیکي چوکۍ ورته وایي او دا دکان خو بیا ګرده د شو سامان دی پکې چې مثلا ګروپان دي بخاریانې دي دا ټول سامان ته پسې څو ساعت ولګېده څنګه خوند یې وکړي څنګه یې وروره جوړ صحت ښه دی ژوندی اوسې خیر اوسې دا بیا چې د خونې د شور لپاره مو سامان په کار و بیا دلته رانیولی سي او په دا ځای کې بیا د اشپزخانې ټول لوازم دلته پراته دي چې پوښتنه ځینې وکړې ډېر ارزان یي خو دا ډېر برانډېډ او ګران دی دا چې دسترخوانه جوړېږي په خیر سره ابادي د زکات او هغه یاران په څو سره ډوډۍ خوري دا وخت د ډوډۍ دي تقریبا دلته د مازدیګر څلور بجې دي اوس خو بیا دلته ورلېدلی وای دا د کمپیوټرانو دکان دی او دا بیا آیپاډونو او ټابلیټونو او دا شیان دي په ارزانه قیمت چې مشهوره وه ما ته پرېږده او دې خواته نو د برق سامان دی وینې د برق سامان دی او دا څومره ډېر چارجران لري السلام علیکم ډېر بخیر است ګیرات صحت ښه دی دا د څه چارجران دي او دا ټوله اوس سره جلا کوئ بیا خرڅوئ بیخي ډېر نه ځي دا ټوله د جاپان راځي ښه ډېر ښه مننه ژوندی اوسې جاپان راځي دا ټوله شیان اصلي اورجینال دي مګر ډېر په ارزانه قیمت خرڅېږي او دا وینئ دا جاپاني ترموزان هاخوا د کړایانې پټېږي ترموزان دي او بیکونه چې دا ټول شیان خرڅېږي دلته بیا باسکلان دي ورته وګورئ سپورټیز باسکلان ګره دلته ولاړ دي او دا بیکونه دي وینې د سفر دپاره بیکونه هم دلته شته حاجي صاحب ښه یې جوړ یې په خیر یې صحت ښه دی دا بیکونه د کوم ځای څخه راغلي دي د جاپان څخه دا نه بیک په څو دی د سفر دپاره چې مثلا داسې سفر دپاره په 2500 افغانۍ 2000 افغانۍ 1300 افغانۍ ښه که بیا سړی 4-5 رانیه د سره نیسي بیا څه مرض سره کوو خامخا یې څه مرض ښه ډېر ګزاره کوو د کور ودان مننه ژوندی اوسې خیر اوسې بخته کوه دا نو اوپوګان دي بخاریانې دي ګیزران دي دا ټول دلته خرڅېږي ستا جاوز څومره دي خرڅېږي دا ښه دي چې خرڅېږي او دا بیا د سلام علیکم فیشن سامان دی نه دلته نه شامپو وي ماشینان او صابونان دا ټول شیان هم دلته خرڅېږي او دې خواته ساعتان خرڅېږي دا ټوله ساعتان دي چې هر شی د زړه غواړي چې پیدا یې کړې پیدا کېږي نو دا د خوشحال انداز زما پښه او دې خواته کیلو بس ته دغه مو لیدلي څه نومېږي موبایلان السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یې جوړ یاست بخیر دا کیلو بس موبایلان دا دي دا کیلو بس ته دي اوه جوړه په څو دی او ته ستا مخ رایلا کړې چې زه لاړ شم یا ستا مخ نیولی که نه تلم او دا خوا نو هم باسکلان دي وینې شني باسکلان غټ باسکلان دا ټوله خرڅېږي دې خوا ته بیا چیلي دي
دا یې بخاریانې او دا یې چیلې ټول ښه جوړ خیر دی ښه یې جوړ کې ومې ګرځوله په ټوله ځای کې وه نو قدرمن لیدونکو دا لا د منډیې مابینځ دی کله چې سر ته رسېږو په سر کې به بیا نور شیان د خیر سره او دا اوزونه چې نه دي د کوچیانو دپاره چې اوزونه دي د کوچیانو دپاره اوزونه دي دا کوچیان په کولمبي نو دې خواته نو دا دوکان د هیډفون دوکان دی رشک ورته وایي او دا ځوان وایي ما پکې راوله ستړي مست څنګه یاست جوړ یاست په خیره صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی څنګه دي کمپیوټران څنګه دي شرطیز دی یو ارزانه کمپیوټر په څو دی او ګرام په څو دی ارزانه په 14,000 افغانۍ هم شته او په 2,000 افغانۍ په 3,000 افغانۍ هم شته ښه بس نو خدای پاک چې دوکاندارۍ کې برکت ور وګرځي ته ستړی مه سې جوړې ته څه خرڅې دا چی شي لایټونه چې ماشینان چې دا شیان دي دا خو لا ډېر تېز ورناکي ډېره مننه ستړي مه سئ لاودینه ښه یې جوړې په خیر صحت ښه دی څنګه دی کاروبار څنګه دی ښه دی جوړ دی خیر اوسې مننه لاړ به شو مخ ته څه پیښېږي او زه به اوس ځان یم پلار ته ښکاره کوم لیدونکو دغه دا مې د خپلې لور دپاره رانیوی زما د ګرانې لور دپاره هغه به بازۍ خوښوي د خیر سره او وایي دلته به راسو دا جاروګان دي برقي جاروګان دي زیتوګان دي مثلا ډرای هیر دی چایبران دي او څرخونه دي دا ټوله شام کېږي ستړي مه سئ جوړې په خیر دا کمپیوټران دي سره کوم کمپیوټران لرې ښه داسې راپورته کمپیوټران په څو چې ښکته دا خدای دې د لاټ مال دی رقم شام پکښې دي اوس ټول ماډل هم پکښې دي ښکته ماډلان هم شته رقم شته ښه ډېر ښه مننه ژوندی اوسې خیر په ودان آباد اوسې او لیدونکو دې خاتون دا چې رقم سامان خرڅېږي بخاریانې دي دا جاروګان دي کړایانې دي او ستړي مه سئ وروره جوړ یاست په خیر یاست خیرات دې صحت مو ښه دی څنګه ده دوکانداري څنګه ده خواته نو جوسران هم خرڅېږي که د جوسرانو شوقیان واست بیا جوسران هم دلې پیدا کېږي ژوندی اوسئ خیر اوسئ ډېره زیاته مننه کور آباد دا منډي د ټیپو منډي وه دا د ټیپو منډي ده ښه د ټیپو منډي باندې مشهوره ده او ډېر شیان پکښې پیدا کېږي ته ودرېږه ټلیفونان روان دي زه به ورته هغه ته جواب ورکړم او دوستانو دا نو د منډیې اخري برخه ده اخري برخه ده دا ګیزران دي دلته بخاریانې دي زیاتره دا شیان پراته دي دلته نو بل شی نه د فیشن سامان شته نه شي شته او نو دغه دی دا دلته هم بخاریانې خرڅېږي غټ دوکان یې دی او پاتې شو دلته د کوچیانو باسکلان هم شته ګیزران هم څونه ډېر ګیزران پراته دي دا ګیزران اتومټیک جاپاني ګیزران دي نه او دا چې دي دلته بیا ایلېډیانې دي تلویزیونان پلازماوي دلته خرڅېږي وینې ډېرې غټې پلازماوي دي دا چې نو غټه پلازما بیه کې چې په څو ده وایي په 10,000 افغانۍ په 15,000 په 15,000 په 6,000 افغانۍ باندې دی دا ورکړي پلازماوي ورکړي وینې دې خاتون دا دی دې خواته هم دغه پلازماوي دا شیان شته دا وګوره دغه دی دا څنګه شوسه پلان دی
ګران چمپلان چې ترته وګوره دا چمپلان چې دا په څو جو ولاکه خاتون بوټونه دي بسیانې دي ګرده دا شان دلته خرڅېږي او دې خواته نو هم دا د منډیو خپله د اوس د منډیو ووځو چا خواته نو دغه د هغه د زړونو والا اوه تاج راوله پیره څنګه یې د چا چاهني جا غوستې جې هو ده زوني ده خير دا خو نو وینئ دوستانو مالداوې ولاړې دي د یوه سره څخه نیولې ده د بله سره د ګرده مالداوې دي او په دې کې څه شي بار دی څه بالا لاړ به سجا خواته دا هوټل دی یاران ناست دي چایانې دي یو رقم سیستم جوړ دی اوه څه شی دا مایانې چیرې ټینګ کړی چې کوي ما د وت پر غره او دا دی سړی مسې پهلوان اورې څنګه یې ښه یې جوړ یې دا ولې خبرې نه کوې نو ښه مخته به ولاړ شو ارغند به اوښتی زه به واوړم وده په ومې نه وای هوا به وړم بیا خواته به وګورم هسې نه چې راسه حمله یې کېده نو بس اوس به نو ولاړ شو د خیره سره موټر ته به وخېږو چې موټر ته وختلو د خیره سره دوستانو دا صحیح او دا چې وینئ سپین بولدک دی دا زه یم او دا د بارډر دروازه ده د ازماشات دا او بېرته زه سوم نو چیرې ځو د خیره سره او ښه وایې دوستانو دا د ټیرو منډۍ ده دلته بیا ټیرونو شان شته هغه ټیرونه چیرې سته چې وایي په یوه ټیر کې اووه ټیره نور تخته کړي ښه ستړي مه سئ څنګه یاست جوړ یاست په خیر یاست خیرات دی ستړي مه سئ جوړ په خیر وایي په دا یوه په یوه ټیر اووه ټیره نور تخته کړي دا څنګه ما واورېدله دا رښتیا دی نو څنګه چیرې ستا کومه چې ښه چې پاکستان چې وړې بیا نو صحیح دی چا سره خوا بدې ناست دی ته داسې خوا بدې ناست یې ما کناري شی نشته شی نشته ولې وروره د ګردو کار نشته نو دا رقم خوا بدې ځې هله نو څنګه کې خدای ناس په ګرځ کې مشت اصلاح پلان کړي خدای مهربانه دی د نن د اصلاح به بیا سبا وکړې خدای مهربان دی ور اوس زه د نو دوه ټیر سره نیسی موټرسایکل ته ورچی موټرسایکل ته ورشي هغه د ازبانه موټرسایکلانو ټیرو کار کوي دا روان بخښه کوه چې خواجه پاته نشته دای مو بخښه نو لیدونکو لاړ به سو داسې مخ ته چې څه پیښېږي که یم تاول زه نورې خبرې کوم که څنګه دی ویکه ونیسه راغلي یو د ټیرو منډۍ ته دلته داسې په سیمانه ټیرونه پیدا کېږي مثال د خوراک شی نه دی دا ټیرونه دا موټر تولیږي او یو شی بل دی دوستانو لږ احتیاط سره کوي دا پایې مه پکه شوی یو خو دا نیمې دا ځینې ځوانان چې دي پلار ګزاري چې هغه موټر رانیسي نه یې پلار موټر رانیسي بیا دی راشي ښه نامیان ټیرونه واچي نه وسایل چې دي زموږ څه د استراحت لپاره لاړ شو ورته راشي او دا نوي ځوانان خو نو دا ښه معلوم دي ځینې د پایې پکه شي مثال نه بس نه د ځان په تاوان نه د بل ځان که سیدي څوک لري چې کور کې یو څوک یو شی راوړي ځینې بیا داسې خلک شته چې ګرد کورنۍ بالکل دغه ځوان جوړ په خیر ځوانه څنګه دکان جو کول کوي چیرې ځې بلازم کور د خیر سره کور مو چیرې دی دلته برابر بندا کړي څه نو ولې دونه وخت دکانداري وتړل نیم لږ کار
یا نو دغه د پیسې چې ډېر پیدا کړی دی چې اوس دا ښه دی داسې نه چې په مې وایي څومره تېز رالی ښه کارونه په خیر دي دا شکر دی بابا څنګه یې شکر الحمدلله ما مکره بله نقشې څنګه چې نقشې به نه دي خوندوري ولې دا د بل مال ګرځم اسرا د بچان ډوډۍ په پیدا کوم نشته شی نشته څه وایه نو خلک یې نه سره نیسې ما 100-300 کلدارې پیسې لا وایي لږ والا د ده نه بیخي خوارانو دغه سره کم دی ته څنګه یې زه نه یم برابر ولې کاش ګاډی چلو نو गाड़ी चले गाड़ी वा नहीं बराबर कारों जे नसता ولې څه نن چې څو ګټې دي نن چې څو ګټې دي نو 600 افغانۍ چې ګټې دي افغانۍ کالدار 600 کالداري ولا نو لږ دی بیا نو پر دا خواري باندې د شاګونه برابر نو غرمه ما جو غرمه د ډوډۍ نه د خوړلې دغه ډوډۍ خو ولې نه ده ها څه باندې پورته کېږو بس پاکستان کارونه در سم کې خیر سره څه سوایو ستا وایو بوکي چې ولې کارونه نشته نو زما وایو چیرې بوکي ویشته وایه ستا وایو برابر دي چیرې برابر زه یوه افغانۍ په جیب کې نه لرم یوه افغانۍ په جیب کې نه لرم هر داس د خطلر معامله ده ته دا ونیسه ورغله دوستانو دا وینه دلته اوس خېژم وا ولا بس مات شو د خیر او دا ویني دلته ډېر ټایرونه پراته چې ولا کنټینر مکمل ډک دی ها د ټیرز د بام ډیر زیات هي دلته زه بیریږم ولې ها دې څنګه پورته سول یعنی برخه ده کې صح بیرته را تاسو ستړي شوې ولې سم به مو جوړې چې وای دغه دی وای خلک موټر د شو ته وای چې ویل ریم ورشي موږ پر ناس او دام دا شکار نه ته بل څه راوستلې زه و پر پښه راوستم ها تاسو کې راوستم او څه جانو سیار شي چې نستر سره ولا جواله په 2000 افغانۍ په 2000 افغانۍ ټیر نه راکی مال ته 15000 کلداري واچول ته څنګه ځوانه د سیاد جامې جا غوسه چې ولې جامو ته وکړه ده د سیاد جامې د شایم یا غیر خشنی شاجمي مرته پرچی دا نو نه خرینی مې اغوست څه د سیاد جامې جاته په چیزه دا چې خرنی چې 500 روپۍ پر راکوي پر دا ویډیو ایدو باندې دوی د روپۍ خبره کوي ظالم زموږ په خپل ولا په ګنده په ډوډۍ کې ګرځي څوک یې ګټي هم راسه ته روپۍ پر ګټه څه خدای ته مار کنه ولا کې زه پر ګټم نو دوستانو تاسو زما افغانستان د سره سبسکرایب کړئ میده چې دا ویډیو په های کوالټي وینئ لار بس د خیر سره دا خو نو د موټران ویني چې دغه پاکستان ته روان دي پیاز پکښې بار جانات دي دغه چې په دا کرېټو کې ولا کشیش دا کنټینران دي دا د هغه سره پورې ویني بیا در پاکستان د دروازې پورې هغه د پاکستان دروازه ده دا د زه لږ زوم کړم پاکستان دروازه د دوه خانه ونې دا ګیټ ویني دا ګیټ دا د پاکستان او د افغانستان په مابین دروازه ده او نو اوس به نو د خیر سره ولاړ شو د موټر په خوا موټر مو جوړېدو ته پرېښی و نو هغه به د خیر سره وګورو چې څنګه یې جوړ کړی دی بیا به نو د خیر سره میده روان شو د کندهار ولایت داخل ولسوالۍ د ولایت په خوا دا سره اوسئ ویډیو دوام لري زما افغانستان د سره سبسکرایب کړئ
لایک یې کړئ او ځنګولا ورکښې کاږئ. اوس به په دا سبزکي کې ولاړ شو. دوړې خو نه وینئ، دوړې د بولدک موزینه ده. دا میوه ده. او د سبزکۍ رالی. خېجه وه و خېجه د خیر سره. ته سره وخېجې چې زه مو ووینم. دا سبزکۍ دی او دا زه یم. دا یم بالاړ خېجم. د سبزکي کم نه یې. الله دا یې په سبزکي کښېناستو. درځه استاذه. نو ځو د خیره سره د سپین بولدک په خوا روان سولو او اذانونه هم شروع دي. د مازدیګر وخت دی. د خیره سره ځو به میده د خپل ښار خواته. دا مو خپل ولسوالي ده او دې خواته یاران نو وینې میده روان دي. او کلینر صاحب ډېر په خیر. په څو مو وړې؟ په څو مو وړې؟ راسه ته دې ورته وایه چې خبرې مې ورته کړه. کلینر دا د پکوړه والا. د پکوړو والا؟ پکوړې دې خرڅ کړې دي؟ څو دې خرڅ کړې دي؟ زور ډوډۍ. پنځوس ډوډۍ؟ پنځوس ډوډۍ؟ پنځوس ډوډۍ دې خرڅ کړې؟ څه؟ د کوم ځای یې؟ بولدک. د بولدک د کوم ځای؟ خبرې مو ورسره کوه. سپینې ګمبچ. سپینې ګمبچ؟ ځکه خبرې مو ورته نو څو چې وګټلې؟ 1400 ګروزي مې وړکاوه په پړه کې. او د غړۍ او نور پکوړه مې د غړیتوب کې؟ هاي ظالمه څونه ډېرې پیسې به پیدا کړي. نیمه یې کوې نه؟ څنګه غواړې؟ هغه سپکې بیا چې غواړه. لیدونکو دلته دا ګوریزي مالونه چې د افغانستان نه پاکستان ته اړوي دې ته یو خپل نوم لري، د لغړي نوم ورته وایي. نو دغه دې تاسو فکر ونه کړئ چې ما توهین کړی دی یا بل شی دی. دا د دوی خپل نوم دی، هغه نوم کې ورته وایي. نو په دا خاطر ما په هغه نامه ورته وویل او د ټولو ډېرې پیسې دا خلک پیدا کوي. اوس ته وګوره څه زړه مې راکړه. او مننه دا چې کوره ودان زړه مې راکړه. زړه به وخورو او میده به سفر هم کوو. او دا چې دا شورمان دي د جاپان، سنګاپور، هر هېواد چې دی موټران راځي دلته دغه موټران د هغه ټولو هېوادو موټران دلته راځي. بیا دلته سره پیچېږي، خرڅېږي. نو لیدونکو راورسېدلو بولدک ته. دا سبزکۍ و او یاران هم دا جرکه ده سوله د سبزکۍ څخه. هلته ارغن صاحب پیسې ورکوي. استاذه جمپ هغه جمپ خراب. جمپ او استاذه دا اوسپنې دي هغه تیرې دې خواته کړي. سیا جامې چې اغوستې چې یسه شامل شتوي. په څو چې راورسولو استاذه؟ 30 افغانۍ. 3 کاسه په 40؟ وایي څلور ما ځان نو حسابولی. سړی ما ته معاف دی یو څه پیسې. کاس په لسیا وه؟ خوراک یې درته؟ بس ما چې ګزاره ده. دا ښه دی چې ګزاره کړم. او نانیانې ګوره څه په وایي، نانیانې څه په وایي، دا څه په وایي نانیانې دي. څنګه ښایسته نانیانې دي. دا چې تر تو ګوره پر ما دا د پیسهدارو شک راغلی دی. وایي لسۍ راکړه مګر زه افغانۍ لا نه لرم. نو لیدونکو زه د خیر سره موټر روان شو او بیا به نو د خیر سره زه د کندهار په خوا